دغه زه یم پرونه مې ویلې دا زه یم او دا نور خلک دي نن دلته مونږ دي هغه په غاړه یو دی دا سویمینګ پول ده او یې باندې خواته بیچ ده نو زه ځم لږ د اخري د بیچ ملاقات کوم نو بس دا خبرې دي چې دا زه یم او چې کله زه لاړه سم هغه ته څه ورته وایي هغه یو ورور ویلې بلډینګونه راوکړئ بلډینګونه هم درښیم چې کله زه لاړه سم د کښتۍ څنګ ته یو ساعت پورې بیا هلته هم تاسو ته ویډیوګانې جوړوم سمه ده ښه وخت پای او ها دی دې ماته سپان ته دی ما لښتې دي ښه زه اوس د کښتۍ په سر ولاړه یم دا د کښتۍ شاوخوا ته ښار ده دا کښتۍ ډېره غټه ده او دلته سویمینګ پول ده د کښتۍ هم اخوا ته نور سویمینګ پول هم دي کرا کرا به کښتۍ ټوله درته ښیم اوس زه د کښتۍ په بام ولاړه یم او زه به هم په دغه یو چپرکټ کې لږ ریلیکس یم دا لاندې د بحر ده دا د دنیا ټولو نه غټه کښتۍ ده او دا خلکو ویلی چې بلډینګونه راوښیې دا بلډینګونه دي دا ټول غټ یو ښار ده ټول په اوبو کې بحر کې ننه ښار ده هغه سړکونه دي ته ګوره ده د بحر منځ کې خو د سړک سره جوړ کړی ده نو خلک دي نو خپل وطن یې ده آباد کړی ده بس موږ ته د خدای پاک خپل وطن جوړ کړي دا ګوره دا څومره لاندې نه د هغه غټه کښتۍ کې تاسو ته څنګه ښکاري دا کوم 19 منزله کښتۍ ده نو زه به خپلې کوټې ته لاړه سم ما ډوډۍ وخوړله د ډوډۍ عکسونه به هم درته ولګوم او هلته پاس به هم بیا وخېځم ګورو بس نور شي پیدا کوو دې کښتۍ کې سینما به پکې بیا کانسرټ هغه به یې پکې فلمونه دي پکې بازارونه دکانونه هر چیز ته به دې کښتۍ کې نو زه به تاسو ته دا کښتۍ ښیم نو زه به تقریبا یو 2 هفتې په دې بحرونو کې یم او بس بحر به هم تاسو ته درښیم تاسو دې هم خدای پاک هر څوک پسې اوسئ آباد اوسئ خدای پاک دې افغانانو ځوانانو ته د ژوند هره ښه زمینه مساعده کړي چې دوی خپل پر امنه ژوند وکړي دلته ما دا هوټل کې کتل چې دا ټول ویټرانې د هندوستان زموږ د دوست هېواد هندوستان ول نو بعضې داسې ملکونه چې په امن وي او خلکو حکومت باندې باور وي نو بیا هغوی داسې ټیکې اخلي چې د خپل وطن خلک رالیږي دلته د کار دپاره نو هغه د دوست ملک هندوستان ټول چې کوم کارمندان نو هغه د هندوستان نه دي موږ هم کولی شو چې وطن آباد سي د حکومت له خوا نه د کار او د روزګار دپاره هم ثواب هم خرما هم به مو فامیل ته ښې پیسې ورلیږئ هم به مو خپله سات تېروئ داسې ښایسته ښایسته ځایونو کې به ګرځئ او دا به وي چې هم به مو د حکومت او د وطن نوم ښیي په دنیا کې نو دغه کوشش وکړئ چې خپله تاسو درس ووایئ کوشش وکړئ چې د طالب سپګن مخه ونیسئ په دې چې هغو سپګنو سره ولاکه هغه د ډوډۍ ولاکه هغوی سره څوک په یو قاب ډوډۍ وخوري هغه د سپۍ زامن او راځي دوی موږ د حکومت کوي خو بهرحال خدای پاک دې موږ په ځوانانو کې موږ په وطن ورحمېږي تاسو ټول ته ښه وخت غواړم